دا د طوفان نه یریږي، دا په خپله طوفان جوړیږي. دا دی پینس یماما. د دښمن په حواسو سور د پاکستان د سمندري ځواک نوی نوم، کوم چې د دښمن حمله صرف په شا کوي نه بلکې ټیک مقابله یې کوي. کله چې د دښمن سترګې د سمندرونو ویښ ته کوزې شي نو هلته ورته د پاکستان فولادي اعظم په نظر راشي. د دښمن خوبونه د خاورو سره خوري کوونکې د قومي دفاع یو نوې قلعه پینس یماما یو عصري سمندري په پټرولو چلیدونکي کومه چې حیرانونکي وړتیا لري. څنګه به د پاکستان د سمندري حدودو حفاظت نه کوي؟ که چېرته تاسو دغه حیرانېدونکي ټکنالوژۍ په اړه معلومات نه لرئ نو ضرور زموږ سره دغه وړ شانې ویډیو وګورئ. او که تاسو زموږ دغه چینل لا تر دې دمه نه سبسکرایب کړئ زموږ چینل هم د ځان سره سبسکرایب کړئ چې زموږ نوې ویډیوګانې او زموږ نوې معلوماتي پروګرامونه تاسو ته په اسانه در رسي. د پاکستان د نیوي شپ یماما نوم د جنګ یماما په نوم ایښودل شوی دی. د ملکی او سمندري حدودو د حفاظت لپاره پاک بحریه جدید پټرول ویسل پینس یماما شمولیت تقریب په جنا نیول بیس په ماړه کې وشو. د کومې مشر میلمه امیر البحر ایډمرل نوید اشرف و. پینس یماما رومانیا کې تیار شوی دی او دا د جنگ دپاره جوړ شوی یو ځانګړی جهاز دی کوم چې په مختلفو پټو ځانګړتیاو عصري طاقت او کنټرول سیستمونو او جنگي وسلو او سینسرونو سنبال دی. دا ځانګړتیاوې دا توان ورکوي چې په مختلف خطرناک چاپیریالونو کې په مؤثره توګه کار وکړي. د جهاز په لړۍ کې څلورم جهاز دی. د دې شاملول به د پاکستان سمندري ځواکونو سمندري دفاعي وړتیاوې زیاتې کړي، د سمندري سوداګریزو لارو ساتنه به وکړي او په سمندر کې به نظم وساتي. دا به د پاکستان د سمندري ځواکونو حفاظتي عملیاتو سره مرسته وکړي، سمندري امنیت ته به وده ورکړي او د سیمې د امن ضامن به جوړ شي. د غونډې مشر میلمه ایډمرل نوید اشرف د هند سمندر نازک جیو استراتیجیک صورتحال ته اشاره وکړه او غیر روایتي خطرو سره د مقابلې لپاره د قوي او اصلي سمندري ځواک په اهمیت زور ورکړو. ایډمرل نوید اشرف زیاته کړه چې د پینس یماما ګډون به د سمندري پولو د ساتنې او نړیوالو سمندري حدونو کې د سولې او امنیت ساتلو لپاره د پاکستان سمندري ځواک ژمنتیا نور هم پیاوړې کړي. هغه وویل په سیمه کې د راپورته کیدونکي سمندري ننګونو د حل لپاره یو پیاوړی سمندري ځواک ضروری دی. د پاکستان سمندري ځواک ته د پینس یماما شاملول به د بیړیو په حفاظتي عملیاتو په مغربي سرحدونو کې د وړتیاو په لوړولو او د سمندري امنیت په وده کې مرسته وکړي. د پاکستان سمندري ځواک د سیمې سولې او امنیت په شمول د بندرونو او سیپیک ساتنه به وکړي. دا جهاز د پاکستان او رومانیا ترمنځ د دوستۍ سمبول دی، خو دا د دښمن لپاره دا د سمندر په څپو کې یو طوفان هم دی. پاکستان یو ځل بیا نړۍ ته باور ورکړ چې زموږ سمندري حدونه خوندي دي او نه ماتېدونکي دي او دښمن دې ښه پوه شي چې دا د پاکستان سمندري ځواک دی چې د سمندر چپو ته هم حکم ورکوي. هیله لرو چې زموږ دغه معلوماتي ویډیو به تاسو خوښ شوي وي. د نورو معلوماتي ویډیو لپاره زموږ پروګرام مه هېروئ.